یاره د سعودي عرب باچا دي شو د دا چلو کو د دغه چلو کو چې موږ خو صرف تنقیدونو ته ناست یو دې د پنځو نظام نشي برابرولی او خبرې په هغه چا پسې کوي چې د هغه د باچایي نه لاندې په ملیونونو خلک کي الله هر کار له سړي پیدا کړي دي او زمونږ کار صحیح عوام او به جاهل عوام د دوی کار صرف صحیح تنقید مشورې تجزیې د دې دسترخوان په غاړه باندې زموږ د پښتانه چې کومې تجزیې کوي که نه او د دې ملکونو د باچایان دوی بدل را بدل کي او دا باچایان یې دوی په بل طرف واړي راواړي ته به وایي چې دی چېرته وزیر اعظم پاتې شوی دی پوخا یا چېرته دی صدر پاتې شوی دی مونځ به نه وي درس به نه وي بیان به نه وي خو دې تجزیو ته داسې ناستي که نه د ټول ملک سیاست د په سر راغستی د ټول ملک سیاست نو به تنقید او تنقید کوه الله هر کار د خپل سړي پیدا کړي دي اوس یوسف علیه السلام اووه کاله اعلان وکړو چې غله څه کوي راوړئ زما خپل اوس که یو باچا زمونږ ووایي یا وزیر اعظم ووایي چې غله به ټول راوړئ دلته وګوره ډاکو زوی ته کوي وګوره یې ډاکو ته وایي چې دی خو یې راوړئ دا اوس پوهه نه دی دا ملک په څه طریقه چلول غواړي څه کول غواړي څه نه زموږ یو ملګری اوس خو تللی دی نهایي پاکستان ته زه اکثر دې ملګرو ته دا کیسه کوم موږ یو پیر داسې ډوډۍ پروګرام چک کړی و هغه یو پکې کېناست او سټارټ شو کورنی وزیر اعظم و کورنی صدر و شروع یې کړه زما خو د دماغ را وبهول نو ما خو ورته څه ویلی هم نه شو چې اوس دلته څه ووایم او پروګرام هم هغه کړی و د روټۍ نو ما په دې زړه کې چې اوس ما ته چا وایي چې دلته راځه دا خبرې زما سختې بدې شي زما یو په دې مجلسونو کې د سیاست دا خبرې او دا ملک دیسي او دا باچا دغه او دا باچا کته او دا وزیر اعظم بره او دا دیسي او یو مې دا دنیوي خبرې دې سره مې سخت نه لګي په داسې مجلس کې چې کیني سړی کاروبار مې دومره وکړو دومره به وګټم او دا به کوم او سبا به هلته ځم او هلته مې دا دي او دلته مې ځمکه هلته مې جیداد سړی چې د ضرورت وخت کې کله کړې او خبره نیمه وکړي اوس ټول مجلس سړی راګیر کړي په دې خبرو کې دې سره سړی تنګي نو هغه څه وی پلانې باچا نوم یې واغست وی دی خطا شوی دی ولې لکه وی دله په کار و چې دا کار یې په هغه وخت کې کړی وی او دغه بل باچا نه دی د دې بل ملک ته که ده هغه وخت کې هغه ځای ته تللی وی او ده دلته دا کړی او دلته دا کړی نو ما اوس دا په څه بلا واوړي نو هغه زموږ هغه ملګري ورته وی پلاني هغه اوس موږ دسترخوان ډوډۍ ته ناست یو وی الله هر کار له سړي پیدا کړي ما ورته وی دې شي له پیدا کړي دا مخامخ چې پراته دي په دې ډوډۍ کې کار کول غواړي وي دا کیسې پرېږده نورې دغه بچیان پوهېږي په دې کار باندې هغه چې دغه ځای ته رسي د هغه څه مهارت دي د هغه څه تجربه وي زه کله ناکله دې ملګرو ته داسې وایم لکه اوس بحث شروع شي که نه یاره د سعودي عرب باچا دي شو د دا چلو کو د دغه چلو کو هلته یې دا وکړو دلته یې دا وکړو زه دې کسانو ته زه د کوم کس چې خبرې کوي وایي ستا کور کې څو کسان دي نو دی وایي 4 بچي دي او ښځه مې ده حالت دې څه دي وایي دې ځله راغلی یم دې ځله او ټوټل څو کسان دي 15 کسان دي په دې کور کې دې د 15 نشي چلولی دې د 15 نظام نشي برابرولی او خبرې په هغه چا پسې کوي چې د هغه د باچایي نه لاندې په ملیونونو خلک کي هغه پورې به نښتی دا څنګه دا ویل لکه وایي ستا د کور ته د خپل 2 زامن راټینګ که موږ دې منو ته د خپل کور نظام برابر که موږ دې منو دا خو هر سړی چې به کوم منصب ناستي په هغې باندې څه په هغې باندې پوهېږي او هغه ته پته چې دې ټیم کې څه کول پکار دي څه نه کول پکار کومه خبره کې اوس مصلحت دی کومه کې نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلح کړی و حدیبیې کې که نه و کړی عمر بن خطاب پې څه خفه و ولې د کافرانو سره صلح ابوبکر صدیق له جواب ورکړو دا د الله پیغمبر دی په خپل کار ښه پوهېږي د ده خبره برابر و د ابوبکر صدیق پوهېږي په خپل کار باندې
اته مصلحت ښکاري په دې کار کې مصلحت یې دا و فتح مکې په شکل کې مصلحت راښکاره شو هغوی هغه صلح تقریبا 2 کاله بعد ماته کړه که نه ماته شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته لاړ سیرت کې موږ بیان کړو مکه باندې حمله وکړه که نه مکه فتح شو ټوله د مسلمانانو سره شوه او فوج در فوج خلک پسې کې ورننوتو په اسلام کې ورننوتو دا هغه مصلحت و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ښکارېدو په صلح حدیبیه کې پوهه په حالاتو باندې پوهه په هر څه باندې خبره مې دې پورې راواغسته چې موږ خو صرف تنقیدونو ته ناست یو دا خو نن سبا عامه بیماري ده